شم اوس په دې باندې وغږېږو چې OSI یا Open System Interconnection څه معنا لري او دا ولې مطلب مهم دی، ولې باید په باندې پوه شو. صحیح ده. اول دا چې په دې باندې باید پوه شو چې دا یو فزیکي دا یو مفهوم دی، مطلب دا یو فزیکي شی نه دی. مثلا دا هغه کارونه چې یو مطلب کمپیوټر منځ کې یا په ورچوالي مطلب هغه کارونه کېږي هغه شیان مشترک شي. OSI هدف یې څه دی، مطلب ولې موږ وایو. لږ تاریخ په دې باره کې وایي چې مطلب دا کله منځته راغی او هدف یې څه شی و که نه. په 1901 کال کې اولین وار که نه مختلفې کمپنیانو مطلب دا خپل ځان لپاره دوی پروتوکولونه لرل. مثال فرض وکړئ دا د مکینټاش کمپنۍ ده او د IBM کمپنۍ ده. دوی مثلا IBM کمپنۍ که غوښتی مثال دلته خپله کمپیوټر سره ارتباط ټینګ کړي که نه، نو دوی به خپله باندې سیستم لرل چې یو بل سره دوی څنګه ارتباط ټینګ کړي، مطلب یو بل ته دوی ارتباط ډیټا ورکولی سوای. مکینټاش دغسې مطلب خپل طریقې لري، خو لیکن که مکینټاش غوښتلی چې د IBM کمپنۍ سره مطلب ارتباط ټینګ کړي، مثلا دته ډیټا ورولېږي، ترې راواخلي، نو دوی دا کار نشي کولی. نو په 1901 کال کې دوی په اول وار لپاره دوی داسې دغه وویل چې راځه به داسې یو کار وکړو چې مثال د مکینټاش یوزران چې دي هغه باید IBM استعمال کړي او IBM کولی شي چې مطلب مکینټاش استعمال کړي او دغسې نورې ډېرې کمپنیانې وي. صحیح ده. نو دوی په دغه هدف ته راورسېدل چې داسې یو شی باید جوړ کړو چې هغه ته څه وایي اوپن سیسټم انټرکنیکشن، یعنې موږ څنګه کولی شو چې دا کمپیوټرونه یو بل سره یا نوډس یو بل سره په ارتباط ورته پیدا کړو، ارتباط سره برابر کړو. نو دوی یو داسې یو سیستم جوړ کړو یا لیر یا طبقې جوړ کړي، 7 طبقې که نه. زه به له دغه اول نه به شروع کړم چې دا مثال 1 شپږم 5م 4م 3م 2م اول، او هر یو من به جلا جلا وغږېدم چې دا څه کوي، د دوی هر یو څه کار دی او دوی د څه لپاره استعمالوي. صحیح ده. بیا له هغه نه به یو دغسې یو مثال هم ورکړم. د اپلیکیشن لیر چې دی هغه خپله براوزر یوزر هغه څوک چې مثلا لکه زه کار پې باندې کوم، تاسو کار پې باندې کوئ که نه، دا د چا سره ارتباط لري؟ لکه سکرین کې چې شی موږ ګورو دا ټول هغه پورې اړه لري، مطلب دغه اپلیکیشن لیر ده. موږ چې هر څه ګورو دغه اپلیکیشن لیر پورې اړه لري. بل پریزنټیشن لیر ده، دا ماشین مثال یو ډیټا راخلي او هغه د انسان د ویلو لپاره چې اسانه کړي دغه ته یې راګرځوي. صحیح ده. بل سیژن لیر ده. سیژن لیر هغه ته وایي چې مطلب دوی د 2 ناټس یا د 2 کمپیوټرو چې دوی سره ارتباط نیسي که نه د هغو منځ کې ارتباط جوړوي، دا هغه لیر یې ده. او بل ترانسپورټیشن لیر ده چې دا د لیږدولو ډیټا دغه منځ کې یعنې سر ته رسېږي، یعنې د نوډ یا څو کمپیوټرو په منځ کې چې دا ډیټا لیږد کېږي هغه د څه له طریقه کېږي، د ترانسپورټیشن لیر له طریقه کېږي. یا او بل د TCP هم چې ترانسپورټیشن یعنې د TCP خپله باندې په دغه باندې وغږېدلو که نه، کنټرول پروتوکول ترانسپورټیشن کنټرول پروتوکول هم د ترانسپورټیشن په لیر کې کېږي. دې باندې مثال چې ورکړو انشاءالله بیا ډېر سره واضح شي. او بل نیټورک لیر دی. نیټورک لیر چې دی هغه هم د IP اډرسونه جوړوي، چې مطلب کله موږ یو ډیټا غواړو یا شی غواړو چې بل کمپیوټر ته ورولېږو یا د 2 مختلفو کمپیوټرو کې ویلېږو، نو هغه د کوم له طریقه هغه IP اډرسونه چې پیدا کېږي هغه د څه له طریقه د نیټورک لیر له طریقه کار موږ کولی سو. بل ډیټا لینک چې دی، ډیټا لینک چې دی د 2 ناټس که نه، لکه نه باندې مخکې وغږېدو چې ناټس یعنې هغه سیستم چې یو بل نیټورک سره وصلي یو بل غاړه سره ارتباط پیدا کړي، مثلا کمپیوټرونه هغو ته ناټس وایي. نو دوی په منځ کې یو اعتباري لینک یا اړیکه دوی منځ کې پیدا کوي. او بل فزیکل دی چې مطلب د فزیکل لیر چې ده هغه اکثره د بیټ سره کار لري، چې اکثره الکتریکل او فزیکل سپیسیفیکیشن چې دی په یو سیستم کې مطلب هغه ټول هغو سره کار لري. او دغه باندې مثال باندې به کار وکړو چې دا څنګه کار کوي او څنګه دا سلسل کېږي. اول دا چې اول دا نوم ډېر زیات مهم دی، مطلب د خپل د ټول لیر باید موږ په یاد چې څنګه دی څنګه نه دی. زه غواړم چې ځان ته یو اسانه طریقه پیدا کړم. تاسې کولی شئ چې خپله باندې خپل ځان ته هر رقم تاسې غواړئ پیدا کړئ. ما ځان ته داسې اسانه کړې ده که نه، او دغسې ښه له یاده کېږم. مثال ما ویل دی چې all people should take networking daily programs که نه. دا ما ځان ته دې لپاره سره کړی چې لا یاده مو دي که اوس اپلیکیشن لیر یا پریزنټیشن دا چپ یاد نه پاتې کېږي، خو ما ځان ته په داسې څو جملو کې ما ځان ته اسانه کړی دی، خپل ځان ته مې ساده کړی ده چې all A چې ده د اپلیکیشن لپاره ده، P چې ده د پریزنټیشن لپاره ده، S چې دی چې د should لپاره should چې دی د سیشن لپاره ده،
ټي چې دی د ترانسپورټیشن لپاره ده، ان چې دی نیټورک مې خپله مکمل نیټورک راخیستی ده، ډیلی مې د ډیټا لینک نه راخیستی ده، او پی مې پروګرام مې د فزیکل لیئر نه راخیستی ده. صحیح ده. نو ما ځان ته اسانه کړی، تاسو کولی شئ چې خپله داسې یو نوم ورکړئ، داسې یو طریقه ځان ته پیدا کړئ چې ځان ټول په یاد پاتې وي. که دغسې لایده کې ډېره مشکله وي، ځان ته داسې اسانه طریقه پیدا کړئ. صحیح ده. او یو مثال به پرې باندې عملا کار وکړو چې تر څو پرې باندې پوه شو چې دا څنګه ریښه کار کوي، چې یو کمپیوټر له بل کمپیوټر سره څنګه اړیکه پیدا کوي، څنګه کار کوي. صحیح ده.